الله الرحمن الرحیم. شیطان چې د انسان د ګمراه کولو دپاره کومې حربې استعمالوي او په کومو لارو باندې دته راځي، نو په دې کې مونږه دوه خبرې مخکې ذکر کړي دي. هغه یو دا چې د انسان ته د مخامخ نه هم راځي او د انسان ته د وروستو د طرف نه هم راځي، او درېیمه لار د شیطان د وساوسو او د هغه د ګمراه کولو دا د ښي اړخ نه راتلل دي. او ښی اړخ چې دي وعن ایمانهم، یمین ټکی دا په عربی کې زیات تر د نیکۍ دپاره، د کامیابۍ دپاره، د ښه کار دپاره استعمالیږي. نو د عن ایمانهم د ښي اړخ نه د راتلو مطلب دا دی چې شیطان دا کوشش هم کوي چې انسان د نیکۍ په لاره باندې هم ګمراه کړي. نو د دې وضاحت به انشاءالله کوو. اولنۍ نننۍ خبره دا ده چې انسان ته شیطان راځي د نیکۍ په طرف باندې، نو دی د نیکۍ د قبولیت نه غافله کړي، د ده سره دا فکر ختم کړي چې ستا نیکي به قبلیږي او که نه قبلیږي، او دی په خپله نیکۍ باندې او په خپل نیک عمل باندې غرور شروع کړي، تکبر شروع کړي، د دا خیالي چې ما خو ډېر څه کړي دي او زه خو ډېر نیک سړی یم او زما دپاره هر قسم کار چې دی نو دا زما د الله په دربار کې قبول شوی دی. نو دا خبره دا خطرناکه خبره ده. په دې باندې په دې طرف باندې ډېر نیکان خلق ګمراه شي او بېلاره شي. د ابراهیم علیه السلام مثال زموږ وړاندې دی. ابراهیم علیه السلام خانه کعبه تعمیر کوي، او د خانه کعبې تعمیر څومره لوی عمل دی چې تر قیامته پورې څومره خلق دغې کعبې ته ځي، په دې کې سجدې لګوي یا په هر ځای کې کعبې طرف ته متوجه کیږي او دا قبله کوي او هغه مونځ کوي. نو د دې د ثواب برخه چې ده د ابراهیم علیه السلام ته هم رسي. خو چې کله ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې تعمیر کوي، نو دا نه وایي چې ما داسې غټ کار وکړو او دا خو زما د اولادونو دپاره هم پوره دی او دا خو د هر څه دپاره پوره دی، بلکې څه وایي ربنا تقبل منا، ای ربه دا زمونږ د عمل دا زمونږ نه قبول کړي، دا کوم عمل چې زه کومه چې دا ستا په دربار کې قبولیت واخلي او دا قبول شي او د دې باندې ماته د آخرت فایده میلاو شي. نو اهمه خبره ده چې کله مونږ نیک عمل کوو، نو چې بیا د دې خبرې نه یریږو هم چې هسې نه زمونږ دا نیک عمل چېرته رد نشي، هسې نه چېرته زمونږ پس یو اراده پس یو نیت باندې هسې نه زمونږ دا عمل دا ضایع شي. او دا د مؤمنانو صفت هم ښیي الله چې کله دیو د الله په لار کې څه ورکوي، نو بیا هم د دیو زړونه یریږي د دې خبرې نه چې الله طرف ته رجوع ده چې زمونږ د عمل به قبول شوی او که نه. دا خبره انشاءالله جاري ده.